سلامونه ملګرو دغه ویډیو سکیپ نه کړئ ډیره زیاته مهمه موضوع باندې دا ویډیو جوړه شوې ده دا 15 کلنه لږ د پیښور ښار په یو چوک کې د 10 دقیقو لپاره ودرېده. په دومره وخت کې ورته 2 کسان راغلل او غوښتنه یې ترې وکړه چې د 1000 کلدارو په مقابل کې ورسره د شپې تېرولو لپاره لاړ شي. 1000 روپۍ باندې څه شی دی؟ 1000 روپۍ ولې څه لګې دي؟ دا د افغانستان تخار ولایت دی. یو پخوانی جهادي قومندان 10 کلن ماشوم د شاګرد په نوم له ځان سره روان کړی او پلان لري چې د خپل هلک په توګه یې وساتي. بچه مقبول باشه که با وزن برابر باشه 12-13 ساله باشه خوبش باشه. دا 2 مستندې کیسې ما ولې شریکې کړې؟ اصلا دا یوازینۍ 2 کیسې نه دي. موږ هره ورځ په خپل چم گاونډ کې دا ډول کیسې اورو او ګورو، خو دا موضوع دومره پټه ساتل شوې چې خلک په خبرو کولو باندې هم شرمیږي. دې ته بچه‌بازي وایي، خو بچه‌بازي یوازې دا نه ده، نور داسې پټ شیان هم شته چې زموږ په ټولنه کې پې ډېر خلک پوهیږي خو څوک یې په اړه خبرې نه کوي. راځئ نن په دې ویډیو کې له همدې موضوع پرده پورته کړو او په دې هم ځان پوه کړو چې بچه‌بازي دی څه شی. That sexual abuse is a long-standing problem at madrasas in Pakistan. To investigate the illegal practice known as bachebaz. बंदों ने मुझे पकड़ा, गाड़ी में बिठाया, एक वो गाड़ी का ड्राइवर ماذا نواتك أتوار وسروا كانوا خدي ساعتم تبي خوحي خدي وې ساتمه إذا كان خوحني نمرولين لنا په اصل کې بچه‌بازي یا د وړو هلکانو خوښېدل د پیډوفیلیا او هیبیفیلیا په نومونو یوه رواني ناروغي ده چې په ټولنه کې خلکو ته پیدا کیږي. په دې اړه به وروسته خبرې اترې وکړو، خو راځئ اول په دې ځان پوه کړو چې بچه‌باز دی څوک. بچه‌باز کوم مشخص تعریف نه لري، خو معمولا دا یو داسې شخصي چې یو یا له یو نه زیات هغه خام هلکان ساتي چې عمرونه یې له 10 نه تر 18 کلونو پورې. دوی دا هلکان له ځان سره کله د باډیګارډ، کله د شاګرد او کله د نوکر په توګه ګرځي. په 2010 کال کې نجیب الله قریشي په بچه‌بازۍ یو مستنده ډاکومنټري جوړه کړې وه. هغه د افغانستان په تخار ولایت کې د یو داسې جهادي قومندان کیسه راخیستې چې په خپله خوله وایي تر اوسه یې له 3000 هلکانو نه هم ډېر ساتلي دي. خودی ما یاد تیره دیگه که 2000 تیر شده 3000 شکل یې اوښتی دی چې دی جوړ شوی دی او د یاده مې وتلي چې 2000 مې ساتلي 3000 مې ساتلي دي. مطمئن یم چې کور کې به یې خپله وړو درک نه لګي تیر شده هر چی که بگی دې شیانو ته به پیدا کوي. د سټن هال پوهنتون لخوا په دې څېړنه کې ویل شوي چې په 1980 کلونو کې ډېر جهادي قومندانان چې له شوروي سره په جګړه اخته وو په مسلسل ډول د هلکانو په ساتلو روږدي شوي وو. بچه‌بازان زیاتره هغو ماشومانو پسې ګرځي چې په کور کې سرپرست ونه لري او یا یې کورنۍ غریبه وي او پیسو ته ضرورت ولري. په همدې بنیاد بچه‌باز دا ماشوم ځان سره ساتي او په مقابل کې کورنۍ ته پیسې هم ورکوي. والدینش هم میگیم پول وعده میکنیم، ما میگیم بخش تو شاگرد میگیریم بخش خود ما. د ECPAT په نوم دا اداره چې د ماشومانو د جنسي ځورونې په برخه کې تحقیقات کوي وایي بچه‌بازي په افغانستان کې په فرهنګي لحاظ یو منل شوی عادت دی. دوی وایي دلته بچه‌بازان یو ډول نه وي، څو قسمونه لري. مثلا ځینې بچه‌بازان خپل هلکان په شخصي محفلونو کې ګډوي، خوند ترې نه اخلي او ځینې د جنسي خواهشاتو د پوره کولو لپاره استفاده کوي او ځینې خو یوازې له ځان سره په ګرځولو او نورو ته په ورښولو کې هم خوشحالي احساسوي. د هلکانو په ساتنه کې د بچه‌بازانو ترمنځ رقابتونه یوه بله خطرناکه او جدي مسله ده. که یو بچه‌باز کوم هلک ساتلی او هغه هلک سبا له بل چا سره ولیدل شو نو هلک به له یو غټ خطر سره مخ کیږي. حتی لسګونه داسې پیښې ثبت شوي چې د بچه‌بازانو ترمنځ په لانجه کې یا هلک وژل شوی او یا هم د بچه‌بازانو له ډلې یو زیان لیدلی. په هغو تحقیقاتو او څېړنو کې چې په بچه‌بازانو باندې شوي دي لیدل شوي چې بچه‌بازان اکثره ځان په ظاهره ډېر مذهبي معرفي کوي او په ټولنه کې زورواکي یا کله کله د پیسه‌دار په نوم هم پیژندل کیږي. مثلا د دولت چارواکي، مامور، استاد یا پولیس هم بچه‌باز کیدی شي. دوی ځان تر نورو ډېر غیرتي هم ښیي، خو په اصل کې دا خلک نه مذهبي او نه غیرتي، یوازې د خلکو د باور ترلاسه کولو لپاره ځان داسې جوړ کړی. ملګرو د دې ویډیو هدف یوازې دا و چې تاسې په خپلو موږ تاسو ټولو ته پکار دي په خپلو ورونو ورېرونو زامنو خوریینو باندې ډېر زیات پام پکار دی
ځکه دا دومره د شرم کار دی که چېرته دا د بد عمل ښکار شي دا واړه ماشومان بیچارهګان د شرم نه او د غیرت نه بیا تاسو ته ویلی هم نشي ځکه دا بچه بازان وایي ډېر زیات تخنیکونه لري دی پوهېږي چې ماشوم څنګه وډار کړي تر څو د دی هغه راز وساتي او پرده ترې نه پورته نه کړي دی ته خپل ټریکونه او چلونه ور زده دي او کامیاب هم دي پکې ډېری ماشومان یې ښکار دي ما ویډیو اوږده نه شي نو هغه اوله برخه مې راواخیستله او دویمه برخه د دې راپور که چېرته ګورئ نو کمنټ کې بس یس ولیکئ نو زه به پې هغه بله برخه باندې ویډیو جوړه کړم او ریاکشن به پې وکړو او احتیاط پکار دی